السلام علیکم. بل نوې ویډیو ده چې ډیره زیاته ضروری ده او پښتانه په دې کې مختلف نظر ساتي او نظر لري. بعضې خلک وایي پښتون قوم پښتانه څوک دي. نو په دې کې د مختلفو خلکو مختلفه نظر ده او 100% دا نه ده تر اوسه ثابته چې پښتون بني اسرائیل دی، پښتون آریا دی، یا پښتون د حضرت ابراهیم علیه السلام یا د بیبي کتوري اولاد دی. دا درې نظریې دي، خو یو هم 100% نشي ویلی نه ثابته ده چې پښتون اصل کې د دې اوریجن د کومه ځای دی، د دې آغاز د پښتنو د نسل د کومه ځای څخه شوی دی. خو منګره پر ثبوتو په لیاز باندې پښتانه چې څوک دي هغه زیات ګڼل کېږي چې پښتانه بني اسرائیل دي او مختلفو ثبوتونه شته. راځئ چې نن د دا ضروري پر ټاپک باندې رڼا واچوو، راسره پاتې شئ. ما اول وار کوشش مې کړی دی دغه چې دی ما وختي لیکلي دي، ځکه چې په ویډیو کې بیا لیکل کېږي دا ویډیو ډېره ګرانه وي، بیا ډېره زیاته بوجیږم. نو ځکه انشاءالله ستاسو د اسانۍ دپاره ما دا نوټس وختي جوړ کړي دي. راځئ چې اوس یې سره ډسکس کړو. ګوره درې نظریې دي د پښتانه څوک دي. درې نظریې دي په دې کې. یو اول نظریه چې ده وایي پښتانه چې دي د ابراهیم علیه السلام یا د بیبي کتوري اولاد دی. دویم چې دی وایي پښتانه چې دي د حضرت یعقوب علیه السلام اولاده ده چې یعنې بني اسرائیل ګڼل کېږي. بعضې وایي پښتانه چې دي آریا دي، یعنې هغه زرتشت مذهب چې کوم ول د هغو یو اوریجن دی، چا چې د اور پوجا کوله. خو راځئ خو ډېر زیات پښتانه چې د موږ سره ثبوتونه شته هغه دا ګڼل کېږي چې پښتانه بني اسرائیل دي او د حضرت یعقوب علیه السلام اولاده ده. لکه مثال ثبوتونه دا دي چې خوشحال خان خټک په خپل یو شعر کې وایي په ښایست باندې ختمه دا وینا ده، په ښایست باندې ختمه دا وینا ده چې په اصل د یعقوب کوم معتبر دي. هغه په دې وجه باندې ځکه چې دا ثابته ده چې دا خبر حقیقت ته نږدې ده چې خوشحال خان په وخت کې د نظریو تقسیم هم نه ولې دا ډېر د 1500 مخکې دا ور خبره ده چې په هغه ټیم کې ډېر زیات ډیبیټ هم نه ولو، د خلکو په مابین کې مخالفت هم نه او د نظریو تقسیم هم نه و. چونکې دا خبره منځته زیات راځي، بعضې پښتانه بني اسرائیل ګڼي، بعضې آریا ګڼي، بعضې وایي یا د ابراهیم علیه السلام د بیبي کتوري اولاد دی. خو یعنې دا اوس پر بني اسرائیل باندې چې مونږ رڼا اچوو، هغه د خوشحال خان خټک اول شعر دی چې هغه دا خبره کوي چې اشاره و بني اسرائیل ته ده چې پښتون قوم اصل کې په اوریجن نسلان چې دی هغه بني اسرائیل دی، د حضرت یعقوب علیه السلام اولاده ده. بیا اصل کې دا یو خبره ده که بعضې خلک وایي چې مثال بعضې داسې قومونه شته چې هغه داسې ثبوتونه لري چې هغه د آریا سره میچینګ کوي. لکه مثال کې طور پر چې کوم ټیم یو ښځه چې د کښنې پیدایش پر ټیم باندې دی پر دیوالو باندې لیکي وکاږي تورې لیکي، هغه هم دغه نغري دا تور سکاره راوکړي لیکي یا پر ځګر باندې لیکي کښلي، دا د آریا سره مطابقت لري. خو کېدای شي بعضې قبیلې آریا وي، دا خبره نه ده چې 100% چې کوم ګرد پښتانه چې دي هغه بني اسرائیل دي. کېدای شي څو قبیلې داسې وي چې هغه د آریا سره تعلق لري، ولې په پښتنو په لینګویج کې چې کوم زبان کې یا په لهجې کې چې دي په زبان کې چې دي لهجې ډېرې دي، نو کېدای شي بعضې قبیلې آریا هم کېدای شي. بلې ځای ته راځو، دا خبره بعضې منل کې ګوره دا یو خبرې چې دي دا ما ویل چې دا بالکل 100% پروف نه لري، ساینټیفیک پروف د دې نه نشته، دا ټوټل یو اندازې دي. صحیح شو چې خلک دا ګڼي چې دا بني اسرائیل دي. بعضې وایي چې حضرت سلیمان علیه السلام د پښتنو سره تعلق ښکاري، ولې چې عربیان چې دي او پښتنو ته سلیماني وایي. کېدای شي د پښتنو د سلیمان علیه السلام سره تعلق پاتې شوی، ولې چې ته کوم پښتانه چې کوم ټیم عرب ممالک ته ولاړ شي عربیان چې دي او پښتنو ته سلیماني وایي. نو په دې کې دا یو اندازه کېدای شي د سلیمان علیه السلام سره د پښتنو یو تعلق پاتې شوی. دویمه خبره دا ده چې وایي چې ما درته ویل چې پښتانه په دویمه نظریه کې چې موږ په اوله نظریه کې چې موږ ډول دی دغه بعضې یو خبره ګڼل کېږي چې پښتانه کېدای شي د ابراهیم علیه السلام او د بیبي کتوري اولاده وي. هغه په دا وجه باندې چې د پښتنو چې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره تعلق په دا شوی ښکاري چې کوم ټیم ابراهیم علیه السلام اور ته اچول کېدل هغه ځای ته اور وایي. نو په پښتو کې موږ هم اور ورته وایي، او هغه چې کوم ځای ابراهیم علیه السلام اور ته اچول شوی دی هغه ځای ته هم اور وایي. نو دا یو اندازې داسې ښکاري چې خلک دا سوچ هم کوي چې ګوره هغه ځای ته اور وایي، نو کېدای شي د پښتنو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره تعلق پاتې شوی. ګوره دا یو خالي مازې یو اندازه ده. په خلاصه انصاب کې چې د شجرو یو کتاب دی په هغه کې لیکل دي چې رحمت حافظ رحمت خان لیکل دي، پښتنو شجره پکې ذکر کړې ده. وایي د حضرت یعقوب علیه السلام 12 زامنو چې بني اسرائیل په نامه یادېدل، افغان بن ارمیا بن ملک طالوت اولاد ته پښتانه افغان ویلی شي.
وای افغان ویلی شي. افغان په اولاد کې خاص کار قیس عبدالرشید اولاد ته پټان ویلی شي. دغه وجه چیرته هغه لاندې وایو. اوس قیس عبدالرشید چې و 3 زامنو. د قیس عبدالرشید چې و د قیس عبدالرشید چې و 3 زامنو. څوک ولو یو چې ولو قیس 4 زامنو ولو. خو بعضې کتابو کې 4 هم لیکل کېږي، بعضې کتابو کې وایي یا 3 زامن ولو. کم 3 زامن وو. یو وایي سړبن چې د سړبن اصل نوم چې ول ابراهیم ولو. سړبن یعنې مطلب دی نه دی په پښتو کې پکې والا پېژني چې سړبن ورته ویل کېږي. زما خیال داسې دی د سافټ دی سوړ دماغ والا ته ویل کېږي. هو سکتا که نه تاسو په کمنټ کې لیکلی تاسو کې پکې والا سړبنۍ ته څه وایست وسه ته وایست. د سړبن اصل نوم چې ول ابراهیم ولو، خو مګر نه دی لوکل نوم چې ول خلکو بلل نه دی، نیک نیم چې موږ وایي خلکو سړبن بولي. یو بیټن دی. بیټن دویم زوی چې ولو اول چې ولو اصل نوم چې ول ابراهیم ولو، دا د موږ لیکلی دی. دویم بټن دی. بټن اصل نوم چې ولو شیخ بیټ ولو چې نیک صالح زوی ولو دویم نمبر. دریم چې غورغشت و چې موږ مزاکی ورته وایي اصل نوم چې ولو اسماعیل ولو. د دریم زوی چې ولو اسماعیل ولو. د اسماعیل نیک نیم چې و غورغشت و. غورغشت اصلي نوم چې و غورغشت ولو. اول چې ولو سړبن چې اصلي نوم چې و ابراهیم و. دویم چې و بیټن و اصلي نوم چې و شیخ بیټ ولو نیک او صالح ولو. او دریم زوی چې و غورغشت و چې اصلي نوم اسماعیل ولو او اسماعیل غورغشت مطلب مزاکی. او څلورم نوم بعض کتابو کې کرلاند هم لیکي چې و سکتا دا څلورم زوی د قیس عبدالرشید و کرنو، خو بعض کتابو کې کرلاند نوم هم راکلی سي مخته. بیا داسې اوسو د قیس عبدالرشید چې موږ ته وایي دا د اولاد چې ولا هغه ته پټان هم ویل کېږي. د قیس عبدالرشید و اولاده ته هغه په دا وجه باندې چې کوم په غوړه مرغه یو علاقه ولا چې په هغه کې قیس عبدالرشید اوسېدی، نو دله صحابیان په تبلیغ باندې راغلل، ورته ویل چې بایي ستاسو چې کوم خوی ده هغه رواج چې کوم رسم و رواج دی هغه د اسلام سره ډېر میچ دی، نو تاسو اسلام قبول کړئ. نو د قیس عبدالرشید د 40 ملګرو سره د رسول الله سلام ته لاړی او اسلام یې قبول کړی. په واپسۍ کې چې راغلی بیا په یو ور ټولو مسلمانانو چې اکثریت چې کوم مسلمانان په علاقه کې اوسېدل هغو هم اسلام ورسره قبول کړی. نو چې کوم ټیم په مکه پته شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید وویل چې ستا خپلوان هم راوغواړئ. نو اوس سوال دغه شی دی چې بعضې کتابو کې راځي چې وایي خپلوان د خالد بن ولید قیس عبدالرشید او د خالد بن ولید رشتہ داري چې شوله. رسول الله سلام ورته ویل چې ستا خپلوان هم راوړل. هغه په دې وجه باندې چې د خالد بن ولید لور چې وله هغه قیس عبدالرشید ته ناسته وله. په دې وجه رسول الله سلام خالد بن ولید ته ویل چې تاسو خپلوان راوغواړه. نو چې کوم ټیم خپلوان یې راوغوښتله په دا ټیم کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قیس عبدالرشید ته ویلې چې دا یو صحابي ګڼل کېږي که نه قیس عبدالرشید، چې ستاسو به په اسلام کې کردار دار کم وي لکه په کشتۍ کې د مرکزي لرګی نه دی و هغه ته چې ویل کېږي پتان وایي. هغه د چې کوم ټیم کشتۍ روانه مخته چې د تیاره لرګی وي چې لا نه دی د تیاره لرګی چې وي مخته پتان کې مرکزي لرګی، ستاسو به دار کم کردار وي. نو لکه په کشتۍ کې چې دی پتان دی، نو هو سکته په دا وجه باندې چې کوم د لرګي نوم ورته واخلي چې پتان وي، نو دا د ټیم سره پتان په پټان بدل شو، پټان باندې بدل شلو. په دې وجه پښتنو ته پټان هم ویل کېدی شي. دا ولوس تاسو سره چې مشیر کلی د پښتون په چې په کام باندې بني اسرائیل دی. موږ ویل چې 3 نظریې دي. په یو داسې نظریه ده چې پښتانه بعضې وایي د ابراهیم علیه السلام یا د بیبي کتورې اولاد هم دی. هغه په دا وجه باندې چې ابراهیم علیه السلام په کوم ځای کې وسوځل شو هغه ته ووایي، ځکه په پښتو کې موږ ورته وایي په دا وجه کېدی شي چې د ابراهیم علیه السلام او د پښتنو یو تعلق وي. او دویم موږ ویلی چې بني پښتانه چې دي آریا دي، هغه آریا په دې وجه باندې موږ بعضې کېدی شي قبیلې وي چې هغه آریا وي په دې وجه باندې چې په پښتو کې لهجې ډېرې زیاتې دي. درېیمه دا ده چې پښتون چې دی بني اسرائیل دي د یعقوب علیه السلام اولاده څه دی، یعنی قیس چې د یعقوب علیه السلام 12 زامن وو چې بني اسرائیل ویل کېږي، په هغه 12 زامنو د اولاده څخه قیس عبدالرشید دی. ټیک دی. بیا پښتنو ته بیا پټان ویل کېږي قیس عبدالرشید، په هغه کې موږ دا چې کوم سټوري ول هغه مو ویله. او بیا موږ یو بل زیاتو خبره مو وکړله چې پښتانه چې دي هغه د سلیمان علیه السلام سره تعلق کېدی شي پاتې شوی. دا یو مازی یو اندازې دي،
هغه په دې وجه باندې چې کوم ټیم عرب ممالک چې پښتانه لري چې هغه ورته سلیماني وای په دا وجه د پښتنو د سلیمان علیه السلام په مابین کې کدي سي تعلق وي. نو دا بني اسرائیل چې موږ په ډیټیل والو امید کوم چې تاسو لږ په نظر کې او په دماغ کې سره غلي وي سر په خلاصو وي او تاسو په دې درو نظریو کې کم نظر لري چې پښتون بني اسرائیل دی بني پښتون چې دی آریا دی یا که پښتون د ابراهیم علیه السلام یا بابي کتوري اولاد دی. تاسو څه نظر دی په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. مهرباني. الله حافظ.